د امریکا غږ رادیو آشنا، آشنا رادیو، آشنا رادیو، رادیو آشنا، صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبي دیرې ډیرو درنو او ګلونو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې او درناوی مې ومنئ. بیا هم د تل په څیر ستاسو روغتیا، سوکالي او خوښي غواړم. د خبرونه په پیل کې البته یو شعر تاسو ته وړاندې کوم چې سرلیک دی د وطن په حال. دا د جنت جنت وطن کله په څورانیږي، دا د جنت جنت وطن کله په څورانیږي، زما د ګل جانان چمن کله په څورانیږي. پنندارو چې سرزمین کړه ویاړونه مدام، پنندارو چې سرزمین کړه ویاړونه مدام، د سرفلکو د لمن کله په څورانیږي. په سربازۍ کې ناویاته داستانونه رقم، په سربازۍ کې ناویاته داستانونه رقم، د سربکفو دا مسکن کله په څورانیږي. د آهو چشمو پررویو عنبر بویو مسکن، د آهو چشمو پررویو عنبر بویو مسکن، په ښایستونو دا شتمن کله په څورانیږي. او د ملغلرو جواهرو خزانه بې بها، د ملغلرو جواهرو خزانه بې بها، د سیم او زر د غزیمن کله په څورانیږي. زما د حال نه مې ماضي داسې پوښتنه کوي، زما د حال نه مې ماضي داسې پوښتنه کوي، د شاه دوران مرد آهن کله په څورانیږي، د شاه دوران مرد آهن کله په څورانیږي. د آشنایانو د ادبي دیرې ډیرو درنو اوریدونکو، تاسو د وطن په حال تر سرلیک لاندې شعر واورید. نو راځئ د دې ښکلي شعر شاعر ته بلنه ورکو او ورته ښه راغلاست ووایو. دی به خپله تاسو ته ځان در وپېژني چې د خوږ ژبې او د ښه قلم خاوند شاعر څوک دی او اوس موږ سره د کوم ځای نه غږیږي. مهرباني وکړئ تاسو ستړي مشئ خبرونه ته. خوار مشئ آباد اوسئ. زما طرف نه
تاسو او تاسو ټول همکارانو ته سلامونه. کزان اوریدونکو ته ورو پیژنې چې ما د ځان پیژندل تاسو ته پریخه ده چې اوریدونکو پوي شي چې تاسو څوک او د کوم ځای خبرې کوي. مننه. زه شرنګیار یوسف زه تاسو سره مخاطب یم او دا وخت زه د مرګ ټکه پروت یم د سل چې ورته وای او د هریپور مرکزی جیل نه د پښتونخوا هریپور مرکزی جیل نه تاسو سره د ټلیفون په لار باندې تاسو د مرکه کې شرکت کوم. مننه. خدای دې ټوله سخت آسان کی. نو امين. یوسف زه صاحب د کې مونږ نو خبرونه کې به تاسو ډیر سهمي اوریدونکو به مونږ سره ملګرتیا لري او ډیر سهم به تاسو چې تاسو به مونږ سره غږیږئ. غواړو تاسو په هنري ژوند رڼا واچو د کوم وخت نه شیرونه وای څومره وخت کېږي لاسره وړنم د ادب په برخه کې څه دي. مهرباني وکړئ یوسف زه صاحب. مننه. زما د شعر و شاعرۍ سره دا تعلق خو څو وخت چې زه وړوکی وم او سبق مې وی نو دا هغه وخت نه روان دی او دا یو قدرتي عطیه وی فطري عطیه وی د الله طرف نه یو انعام دی. خو کله چې انسان د دې په باره کې د دې زده کړې لپاره علم حاصل کړي او زده کړو کې نو هغه د هنر چې کوم دی یا دا کوم قدرتي صلاحیت چې دی نو دې کې نکار پیدا شي او دا صحیح هغه وضع عمومي. نو حالات زموږ د پښتنو تاسو ته پته را چې دا سی وی چې کوم یو صلاحیت الله پاک چاله ورکړي وي اکثر هغه یا بس پټ پاتې شي او که ساملم شي دا نه هغه کاروانه راځي چې څنګه حالات وي. خو بیا هم زما یو په خیر دوا او دی زه هر یو کار چې کوم نو زما خپل ځاني دا یو کوشش وي چې هغه په صحیح طریقه باندې په خپل طریقه باندې په حالات طریقه باندې وکم. نو دې لپاره هم زما ته د هو چې راځه کله د فن پاره خپل وړاندې کوم د لستونکو په وړاندې نو چې دا بیا د سیو فن پاره وی چې دې کې بیا څه کم دی وی او دا یو اعلان نمونه وی هنر او د پښتو د لپاره د خپل جبه لپاره خپل کام سره د مینه چې و بس دام یو پیدایشي و د شورونه نه ماته چا ویلي دي نظر چا د خبرې نه متاثر شوی یا دغه خو بس یو جذبه یو وینه کې یو دغه پروت وو. نو بیا د پښتو زموږ د جبه په پښتونخوا کې دلته چې څنګه سلوک بکېدو ما چې بدی ته قتل ما بنور حالات ته قتل نور جبو ته قتل د دې سره وځما یو دا ډیر پیدا کېدو بدن کې او زما دماغ کې او احتجاج او دا سينور نه کړ دي ظلمونه نو ما خپل دا چار په دا ټول سيزونه چې راځم کړ او د تماسو چوکو نو ما خپل ځان سره دا فیصله وکړه چې د شعر د لارې زه خپل جنگ د جدوجہد او د مزاحمت د ظلمونو ناکردو خلاف د بهتر کول شم او دې سره چې زه خواريو کوم او د علم د پوهې تجربه د مشق د ټولو پرانا کې زه فن پاره وړاندې کوم. هغه باندې جبې د پاره د کام د پاره یو فائدہ منه یو اعلان د فن اعلان مونږ خون بکوي خبرکاری او جواب پېشتمنېږي سور چې زمای سوي زه خپل حساب کوم خپل برخه به ادا کوم نو د خپل برخه یو کوشش ته او بیا زه لاړم کراچۍ ته نو بس الته چې زموږ سمر ملګری وو مسافرۍ کې او زما دا کوشش وو چې ما سز د کړې دي چې دا زر بل ورکم بل پښتون لا او هغه خپل چې به سره مينو ساتي او کې لیکل شروع کړ. نو دغه سي خبره زموږ روانه وي او تر دا وخت پورې بیا چې زه په یو ناکارده جرم کې ما هیڅ قصور نه کړی خو زموږ بدقسمتي را په دې ملک داسې یو نظام دی هغه باندې خو بیا تفصیلی خبرونه کوو ځکه چې دا یو ادبي ماحول دی محفل دی. بالکل مهرباني. نو بس دلته ډبل ګیمونه کېږي څنګه او سنسس جوړ کړی شي او په هر حال خو زراله د موضوع چې تر دن کوم او دا انف دا کیس جوړ کړی دی یو فیک کیس دی ما باندې دیم نه په بل چا دی زی پکې شامل کړم بیا ټول سزا ما تارو د سزا موت حکم یې ورولې خو
دلته کې چې زه جیل ته دننه رالم نو ما د یو سوچ وکړو چې یاره اوس خو زه دلته رالم او زه بند شم خو زه دلته څه کولی شم نو ما په دغه وجه باندې بیا نور چارچاپېره خپل سوچ او فکر هغه پرېښود او ما ټوله توجه خپل شعر و شاعرۍ ته خپل ادب ته او دې هلو ځلو ته او یوسفزی صاحب ما سره هم دا پوښتنه وه چې دغه ماحول کې چې اوس تاسې هستئ دا څومره د دې ماحول نه متاثر هستئ په خپل هنري کارونو کې نو دلته خو چې کوم دغه د حالات دي که نه نو دا خو وخت پورې منحصر وي کله سختیانې جوړې شي کله لږه نرمۍ شي او انسان بس چې بند وي نو مجبوره وي خو زه هم یو کوشش دا وي چې د شعرو نه چې ما ځان ته یو ماحول جوړ کړی دی او یو خو دغه چې د لیک لوست لپاره بعضې وخت داسې دغه راغلي دي چې حالات چې دلته ورته تالی شي وي او هغه سر چالو شي او هغه کډې کوټې لکه قلم او زما په وړاندې کتابونه سوځولي شوي دي دایرهانې سوځولي شوي دي قلمونه سوځولي شوي دي نو دا ډېر بد حالات وي او ما نه بیا نه برداشت کېږي داسې څیزونه زه چې ورته وګورم نو ژړا الله شي چې یاره څنګه انتظام یو سړی یو افسر هم دی کار هم دی خو لکه هغه کتاب څنګه سوځوي هغه قلم څنګه سوځوي خو بس دا د دې دغه د بل تعلق هم داسې راځي دا بس یو بېله نشه یو بېله دغه بهرحال خو موږ ځان ته یو ماحول جوړ کړو خو سختي خو وي انسان باندې هر قسمه دغه راځي خو ما بالکل ټوله چې ده نو دا توجه هغه دې طرف ته ساتلې ده خپلو کتابونو ته او ادبي چې څومره محفلونه وي یا کوم ملګري وي یا رسالې دي اخبارونه دي نو چې څومره ممکنه وي نو زه هغه رابطه وساتم او زما نه که څه کېږي لیکل او کوم او که نور څه داسې یو خبره وي اوس د فیسبوک یو ویب سایټ دی سوشل نیټورک دا کې موږ شمولیت کړی دی نو بهر ملکونو کې څومره مسافر خلک دی او هغه د پښتنو د ماحول نه یا د خپل وطن نه لرې دي او هغوی ته ستونزې دي مشکلات دي نو ما ته دا یو موقع چې ملاو شوه نو ما د دې د لارې نه هغه ټولو ته د زده کړې او هغوی ته د خپلې خبرې رسولو چې د هغوی په هنر کې څه کمې هغه لرې شي او زه یو کار نشم کولی یو بل پښتون دی هغه کولی شي خو هغه سکمې دی د هغه په هنر کې نو زه چې هغه لرې کوم نو دا هم زما یو ښېګړه ده د کام سره او د خپلې ژبې سره چې هغه ته هغه د هنر نه هغه کمې وځي او هغه ځکه تخلیق خو تاسو ته پته ده تخلیقي صلاحیت دا خو قدرتي دی دا خو هر انسان له خدای پاک خپل ورکړی دی بالکل بله مهربان کومه چې کوم خبره ده چې هغه خو موږ یو بل ته ورکړو هغه وویشلی شي او دا رڼا ټول خلکو ته ورسي او یوسفزی صاحب څنګه چې ستاسو د خبرو نه څرګندېږي چې د قام او د وطن سره د خپلو خلکو سره ستاسو د خبرو نه ستاسو مینه څرګنده ده څه شی د پیام هم اکثرا په شعرونو کې کوم څه چې تاسو لیکئ البته پښتنې به موږ سره ډېرې اورېدونکي موږ سره دي ډېر په لاین کې او پروډیوسر صاحب هم وایي چې اورېدونکي غواړي تاسو نه څه پوښتنې ولري خو لنډ ځواب غواړم د دې پوښتنې جی چې ستاسو پیغام په شعرونو کې اکثره څه شی دی زما خو لکه دا مینا محبت خو یو بنیاد نه شروع شي انسان او دا هر انسان سره یو تړلی څیز دی او هغه وي ځناور سره هم کېدی شي انسان سره هم کېدی شي چا سره هم کېدی شي خو زما غټ دغه چې دي هدفونه یا زما لیلا چې د هغه پښتو ژبه ده زما لیلا د پښتنو خاوره ده زما جانان پښتون قام دی او زما جانان زما وطن دی نو موږ سره څه زیاتي کېږي څه ظلمونه کېږي نو د هغې په خلاف مزاحمت دا زما کار دی او کوم چې د ماحول د وطن ښکلا ده او هغه ستایل دي یا هغې دپاره کوشش ته چې دا ډېره شي نو دغه ټول څیزونه چې دي نو دا زما په شاعرۍ کې دي او دا غټ غټ څیزونه دي او موضوعات دي غټ موضوعات دي او هغه اسی هغه خوند رنګ والا یا مزې والا یا درنګ صحت والا نه هغه شاعري زه نه کوم بس خدای دې په خپلو کارونو کې یوسفزی صاحب تل بریالی لره چې زما ژبې ته او زما قام ته زما د لیک نه څه پیدا ورسي نو هغه